امروز در ولایت پنجشیر ساختمان جدید آرشیو معیاری اسناد ملی اداره مستوفیت این ولایت به بهره برداری سپرده شد. این ساختمان با هزینه 5 میلیون افغانی از سوی وزارت مالیه امارت اسلامی افغانستان ساخته شده و دارای کامپیوتر لب، اتاق‌های کاری و الماری‌های معیاری برای نگهداری اسناد میباشد. این تعمیر نیمکاری که از وقت مانده بود و به سعی و تلاش جناب مستوفی صاحب کارایش تکمیل شده که یک شعبه ارشیفی استاندارد به استانداردهای بسیار عالی به خاطر حفاظت اسناد مالی ولایت پنجشیر که ریاست مستوفیت همه امور مالی را که بسیار اسناد محرم می باشه و بسیار اسنادی مهم می باشه که این اسناد اگر صحیح نگهداری نشه و باز یگان مسائل مالی می باشه که باز ادارات هم در جنجال می مانه و اداره مستوفیت هم. مسئولان محلی میگویند ایجاد این مرکز می تواند در تنظیم بهتر امور مالی و اداری ادارات دولتی در ولایت پنجشیر نقش مهمی داشته باشد. پروژه تعمیر کامپیوتر لب مستوفیت به اساس درخواست مستوفیت توسط ریاست شهرسازی و مسکن ولایت پنجشیر طرح و دیزاین نظارت و مراقبت شد. در حدود 5 میلیون هزینه داشت و این پروژه که مقدار کارایش تا وقت جمهوریت پیش رفته بود و با تحول کارایش باقی مانده بود. لله الحمد با آمدن امارت اسلامی پروژه الحمدلله تکمیل شد و بهره برداری سپرده شد. الحمدلله د تعمیر دغه ارشیف د تعمیر د پوره کېدو سره زموږ د ارشیف د ټولې ستونزې حل شولې. چون مخکې تر دې چې دا تعمیر نه و پوره سوی موږ یو دوه اتاقونه نور د ارشیف په نامه درلودل چې هلته اسنادونه ډېر پر کنده پراته ولو، په بوجیو کې په کارټونونو کې پراته ولو. د دغه تعمیر د پوره کېدو سره الحمدلله زموږ هغه مشکل حل شو. چون دا پروژه تقریبا 5 میلیون افغاني د دې ارزښت و چې دا ډېره معیاري جوړه شوله. د دې ټولې دروازې زرې او د دې ټول هغه کلفونه چې دغه فینګر لاک چې او کمپیوټر لیب د هر څور کیمرې ټول سیستم د دې دپاره موږ په نظر کې نیولي. الحمدلله د کوریداج صاحب ودان د مدیر صاحب د مربوطه بخش په دې کې ډېره سعی تکلیف وکړي، ستړیا وکړله. الله پاک د دوی دغه ستړیاوې خدمت قبول کړي. چون رئیس صاحب شهرسازي په دې کې چې مسؤلیت د دوی و، پروژه نظارت و تعقیب د دوی مسؤلیت و. الحمدلله دوی په ډېره ښه دغه باندې زموږ سره همکاري وکړله. الله پاک دې اجر او توفیق ورکړي.